خپل ورور جنازې نه خو میک اپ نه کوي، خپل پلار جنازې نه خو میک اپ نه کوي، خپل تر جنازې نه خو میک اپ نه کوي، خپل زوی جنازې نه خو میک اپ نه کوي. او د حسین مولا 72 شهداو ته میک اپ سره وځي، ته څنګه ځان ته حسینی نه یې؟ یا کچېرې یوه ښځه پر چنار ځمکې باندې هغه ځان ته مؤمن نه یایي او هغه د خپل ایجاب او د عزت خیال نه ساتي، ښځه د یزیدي فکر ترویج کوي، هغه ځان ته حسینی نه مایایي. درېږو څه نه ساده لباس کې وځي وځه کنې ساری منبړې ته ماڅه داسې ښځې باندې څه هغه میک اپ کې راځي، بد حجاب راځي. متمخانې خدای سره آباد یې ما کا، دا د متمخانو آبادول نه دي، دا د متمخانو او د حسین مولا مشن خرابول. من حسینیاو ته راوځي بازار کې ودرېږي، تحریک حسینیاو ته ودرېږي، نه وینې تا څه چال دی چې خپلې لور ته ودرېږي. تحریک حسینی، انجمن حسینیه، نور تنظیمونه په زرګونو ښځو ته څنګه ودرېږي چې ته خپله یوې لور ته نشې ویلی خپل کور. ځمکې باندې نن ورځې باندې کوم شیعه هغه د نشې کاروبار کوي، یقین وساته هغه حسینی نه دی، هغه یزیدي دی. هغه خپل ګریوانه کې سترګې وغړوي. که نن ورځې باندې حسین مولا موجود وی، څنګه د یزید مقابلې ته وروتو، اندسې د دغه سمګلر مقابلې ته وروتو چې هغه دغه ځمکې کې یا کوم ځای کې هغه ولې سمګلینګ نه کوي. حکومتي الیکار به ورسره ملوث وي، هغه به ورباندې هغه به ورته لاس نه چوي، خو خرڅوي د شیعه. علامه عارف حسین الحسینی هغه عظیمه هسته چې هغه سفیر انقلاب و پاکستان سرزمین باندې، هغه عظیمه هسته چې هغه عملا داعی و سیرت امام حسین علیہ الاف التحیت و ثنا دپاره. شہید حسینی هغه عظیم لیڈر، هغه عظیم قیادت چې پاکستان سرزمین باندې د تشیع سربلندی دپاره، د تشیع عزت دپاره، د اسلام عزت دپاره، اتحاد بین المسلمین بقا دپاره هغه خپل ځان قربان کړو. عزادارو چونکې د حسین مولا د عزادارۍ شپې ورځې دي، حسین مولا خپلې ډېرې عظیمې خلخانې سره کربلا سرزمین ته، هغې اجاړې ځمکې ته څه شي دپاره راغلو. زه انشاءالله فهرستوار ذکر کوم، انشاءاللہ ٹائم بڑیر نہ خلوں. امام حسین علیہ الاف تحیت و ثنا یزید سرا چه د حکومت یا یزید سرا چه د قبیله‌ای دشمنی نوا. امام حسین علیہ الاف تحیت و ثنا یزید سرا ذات سر دشمنی نوا، بلکہ د یزید ذات سر دشمنی یزید کردار واجی نوا. چونکہ د یزید کردار، چونکہ د یزید کوم فکر وو، دا هغه فکر وو چې هغه بالکل د اسلام نابودی دپاره ملیا وتړله. حسین مولا د اسلام بقا دپاره کربلا ته راووتو. امام حسین علیہ الاف تحیت و ثنا هغه د یزید یاد د شان سره کوي چې هغه خو شارب الخمر دی، هغه خو بدعت گزار دی، هغه د یزید هغه بد صفتونه یدوی، د هغو بدو صفتونو مقابله کې حسین مولا راغلی دی. زبنن د سټیج نه دې ته اشاره وکړم دوستانو، یزید شارب الخمر دی، یعنی یزید د نشې او د تماشې څه شی دی؟ یو داعی دی. یزید غواړي چې نشه تماشا وي، حسین مولا غواړي چې نه اسلام کې نشه تماشا الله رب العزت حرام کړی دی، پکار دی دغه حرام وي و اسلام مسلمانو منځه د نشې فکر نه وي. نن ورځې باندې ډېره افسوس خبره دی چې بیا یوه داسې سرزمین باندې چې هغه ټولې دنیا کې د شهداو سرزمین بللی شوی دی. دوستانو پرچنار ځمکې باندې چې د پرچنار پہچان هغه شهید حسینی سره دی، هغه په زرګونو شهداو سره دی. دغه ځمکې باندې نن ورځې باندې کوم شیعه هغه د نشې کاروبار کوي، یقین وساته هغه حسینی نه دی، هغه یزیدی دی.
هغه خپل ګریوانه کې سترګې وغړوي کنن ورځې باندې حسین مولا موجود وای څنګه د یزید مقابله تر وته اندسه د دخ مګلر مقابله تر وته ځاغه د غزمکه کې یا کوم ځای کې هغه ویل سمګلینګ نه کوي پر چنار کې یو شیعه ټیک دی حکومتي الایکار به سره ملوث وي هغه به ور باندې هغه به تلاش نه چي خو خرڅي دي شیعه بل چوک نه رسی پس هغه شیعه په صرف نامې شیعه دی کردار نه هغه انسان څه شه دی دوستانو یزیدی دی چوک ځان ته حسینی نه یای په کاردارې خپل اولاد بچاو د پاره خپل اولاد ستل د پاره حسینی کردار ادا کو کلو کلو کې محلو محلو کې کپومینی پویږي پومینی پویګو کنیا قومیات سره او تروزو د دسه ملعونینو مخونی سو ځګه د مو ته بچی خرابوي دوستانو زه په هرستوار ذکر کوم امام حسین علیه الفتحیه و ثنا کربلا ته رغله دي کربلا کې د حسین مولا ستردارو هغه عظیم و بیبیانو تو سوچ وکا شام بازار کې مولا سجاد علیه الفتحیه و ثنا کا هغه مطالبه کړی دی کډیر تګه او خوچاته نه دی ویلي چې موته یو ګټو برا کوئی ډیر تګه قسم د ما په خدای دی کا شام بازار کې سجاد مولا خپل عظمت سره سوال کړی دی دای ویلي دی چې کچو چادر راوړې ماکس تر درو تراندو ته پای بیا کچېره ایوا خزا پر چنار زمکه باندې هغه ځان ته مؤمن نه یی او هغه د خپل ایجاب او د عزت خیال نه ساتي یقینا هغه خزا حسینی نه ده هغه خزا زینبی نه ده هغه خزا د حسین مولا ستردار او خیال او سیرت باندې عمل نه کوي بلکې دغه خزا چاهه هغه مجلس ته ویل نه رسی چې هغه د شان سره رسی د خپل حجاب د خپل پرده خیال نه ساتي هغه خزا د یزیدی فکر ترویج کوي هغه ځون ته حسینی نمایي دوستانو ما او ته پکار دی کورو کې بالاخره پلار مشرورور تر پکار دی ما او ته سوچ وکړو کلم خور لور متمخانه ته وزي لګسترګه او ته وګړو کوم لباس کې دو وزي لکه څنګه ما غوسه ډېر خاروغه خبره وکا خپل ورور جنازې نه خو میک اپ نه کوي خپل پلار جنازې نه خو میک اپ نه کوي خپل تر جنازې نه خو میک اپ نه کوي خپل زوی جنازې نه خو میک اپ نه کوي او د حسین مولا دو او یو شهدا او ته میک اپ سره وځي ته څنګه ځان ته حسینی نه په کارداري چې موت پلاران جوړ شو موت وړونه جوړ شو و ته ودرېږو چې نه ساده لباس کې وځي وځه کنې ساری مون باندې ته ماڅه داسې ښځې باندې چې هغه میکف کې راځي بد حجاب راځي متمخانې خدای سره آباد ما کا دا د متمخانو آبادول نه دي دا د متمخانو او د حسین مولا مشن خرابول دي په کار دی ما ته پلاران جوړ شو خپل لور ته پلار جوړ نشي خپل خور ته پلار جوړ نشي خپل وندیار ته پلار جوړ نشي په کار دی ما ته مخونی که هر یو کاس دا پتلی نه کېږي چې انجمن حسینیه او ته راوځي بازار کې ودرېږي تحریک حسینیه او ته ودرېږي نه ویلې ته څه چال دی چې خپلې لور ته ودرېږي تحریک حسینی انجمن حسینیه نور تنظیمونه په زرګونو ښځو ته څنګه ودرېږي چې ته خپله یوې لور ته نشې ویلی خپل کور په کار ته خپله یوې لور ته وایې یوې خور ته وایې څه ساده لباس کې وځه بازار ته وځې قسم د ما په خدای دی کومه ښځه بازار ته راوځي د بنګړي ژرانګې یا د خپو کوم زیوار دی چې چوکې اواز واوري د اسمان ملایکې ور باندې لعنت کوي دوستانو په کار د خپل ځان باندې خپله رحم وکړو رسو د ملک بدترین صورتحال ته ملک کوم صورتحال سره دوچار دی زه حکمرانو ته یم عجیب صورتحال دی چاہے هغه د پنجاب اسمبلی دا د پنجاب اسمبلی نه دی څه عجیب غریب صورتحال دا د ملک تبعی دی دا د ملک بربادي دی زه حکمرانو ته یم چې د ملک کوم طرف ته در سره روان دی دا نه اهل حکمران دا نه اهل پرټه چې د پاکستان بنیادونه ولرزولو په کارداري ته سوچ وکړي پاکستان د پاره سوچ وکړي پرټه د پاره سوچ ونه کړي مسلم لیگ ته ونه کړي پیپل ته ونه کړي تحریک انصاف ته ونه کړي نور پرټه خپل پرټه ته ونه کړي په کار د پاکستان سوچ ور سره وي دوی غواړي پاکستان تباه شي خو په هر قیمت حکومت راشي نه پاکستان څه ته بچيږي خدای دغه پرټه تباه کوي کوم پاکستان ته بګي پاکستاني چې ته ورسولو
دا د خپلو پارټیو جنګ دی، دا د پاکستان بقا دپاره نه دی، دا د خپلو جیبو ډکولو دپاره دی. دغه جنګ پکار دی مو پاکستانیان چا کومې پارټۍ سره ولې تعلق نه لرو، پیغام ورسیږي دا د پاکستان بربادولو دپاره سوچ سمجه منصوبه دی. اندی سره کوم ټارګټ کیلنګ شروع شوی دی. ګلګت کې کومه واقعه وشوه، د ګلګت قائد علامه حجت الاسلام والمسلمین راحت حسین الحسینی باندې کومه حمله وشوه، یاد ولرئ حکمرانو دغه حمله سید راحت حسین الحسینی د ګلګت قائد باندې نه دی، دا د ټول پاکستان شیعو باندې حمله دی. دغه حملو لیار ونیسه. دینه مخکې درته سبق میلاو شوی دی. هغه تکفیري ګروپونه چې هغوی د شیعو قتل عام کړی و، نن تا ته پاته ولګېده تا یې څوره وینه تاله کړه، تا یې څوره بربادي وکړه. که هغه ټایم د شیعو وینې تلولې لیار نیولې وی، نن به د پاکستان دغه بدترین صورتحال نه و. یقین وساته که چیرې دغه سلسله جري شوه، یاد ولره د پاکستان د اقتصادي، د پاکستان د سیاسي، د پاکستان د جغرافیې جنازه به وځي. حکمرانو ښه توجه وکړه. نن سید راحت حسینی الحسینی نه حمله وشوه. د حمله د څه معمولي خبره نه دی. که غواړو چې د دغه روکتام ونه شي، البته مو همیشه دپاره پاکستان سره مینه کړې دی. قسم د ما په خدای دی که د پاکستان مینه خو نه وی، دغه ملک سره مینه خو نه وی، حسینی جوانانو سره مقابل کی چکا نشی بیا روتا ہے. تو چوک زمیے، چوک د زمیے حسین منو نے زمیے، حسین منو نو کدی نمخ کی جنازے اوچاتی کړي دي، څه یې نه دي ویلي. اگر صرف اور صرف پاکستان استحکام د پاره څه نه دی ویلي، پاکستان بقا د پاره څه نه دی ویلي. ناڅم حسینی جوانان چونه کمزوري دي. مظلوم یو خو بیواسه نه یو، مظلوم یو خو کمزوري نه یو. چونه کنن برداشت کوو صرف دغه خاورې سم مینې واجه نه. په کار د حکمران دغه خبرې ته ښه سوچ وکړي چې دغه تکرار نشي. که چیرې دغه سلسله تکرار شوه، دسه د پاکستان بنیادونه لرزیږي. دا د هغه دشمن منصوبې تکمیل دی چې هغه غواړي پاکستان مختلفو حصو کې تقسیم شي. دوستانو دا د پاکستان بدترین صورتحال دی. زه کرم صورتحال مختصر ذکر کوم. کرم صورتحال ته د سترګې غړوو د حکمرانو عجیب غریبی پالیسی ته کرم کې زبه د پرچینار ټوله انتظامیه ته د سټیج نه وایم چې بس پرېږده د کومه مکري در اخیستې دی، د کوم چال در اخیستی دی، د کومې طریقې سره د پرچینار ځمکې باندې د شیعه و سنیانو منځه د اهل تشیع منځه کوم معاملات دي، د کوم مسایلو نه حل کولې والا کومه منصوبه د شروع کړې دی. قسم د ما په خدای دی زه به دا وایم چې که چیرې دغو مسایلو کې د اندا پالیسي وي، ټولو نه زیات خیانتکار دغې ځمکې سره حکمران دي، دا دغې ځمکې څه خاین دي، دا د شیعه و سني منځه جنگ جوړوني والا دا حکمران دي چې نن مسایل نه حل کوي. تا ته بله ورځ نه مو یایو چې د بلشخیلو ځمکې کې روډ ما تېروه، تا ورته تېر کو، پولیس د ور واستولو، هلته پنځه بدمشانو ته راووتو، ته ته نه دوباره راستون شوې. وشکه دوره زور نه لرې، دوره جرأت در کې نشته چې پنځو کسانو مخ ته راوځې، بیا د څه شته وردی چولی دی. دا وردی تا دپاره بیا څه شی دی؟ باعث شرم دی. دا وردی په کار دی هغه څوک واچوي چې هغې ځمکې باندې ظالم سره مقابله کوی شي. ته بیا څه شي ته ناست یې دغه سیټ باندې ډي پي او څه شی معنا یې څه شی دی؟ ډسټرکټ پولیس آفیسر خاورې د پسار ځای تا یو پولیس مقابله هلته نه شي کوی پنځو کسانو سره. دا څه شي پولیس دی؟ دا څه شي حکمرانی دی؟ دا څه شي انتظامیه دی؟ یاد ولره ته د اور لګوې دغې خاورې ته، یاد ولره ته د دغې خاورې شیعه و سني منځه همیشه فساد غواړې، نه هم په یو څه شي دپاره دې غواړې. خو کسه دغې خاورې کې شیعه و سني باندې رحم وکړه، که نه وي لاړ به شي، دوه کاله بعد به لاړ شي. خو قسم د ما په خدای دی هغه جهنم به د ځای وي چې کوم جهنم کې یزید ملعون پروت دی، تباه ورکې پروت وي. مسائل نه حل کول
دوستانو دا د شیعه او سنی جنگول دي، مسائل نه حل کول، د پرچینار دشمنی کول دي، مسائل نه حل کول، پرچینار څخه خیانت دی. زه د سټیج نه ټولو حکمرانو ته یم، ټولو ذمہ دارو ته یم، ته څوک ظالم دی وشه مخته ورته ودرېږه. پس نور داسې نه وي چې د دغه غیور غیرتمن عوام شیعه سني هر دوه د طرفه وځي بیا د مخه ونیسي. زه صرف شیعه نه یم، سني دا ورباندې ښه پوهېږي چې څه شی د کېږي، هغه دا ورباندې ښه پوهېږي. انشاءالله حکمران به د دغې خبرې خیاله وساتي. بس دی دوستانو، د شهید حسیني نن سالګرا دی. زه تاسو ټولو شکریا ادا کوم تاسو مو سره د پروګرام کې شرکت وکړو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.